د دې سره نږدې چې کومه خبره هغه روژه ماتوي هغه الاستمنا. استمنا مطلب یعنې په خپل لاس باندې مني ویسته، او د هغې حکم موږ بیان کړی دی په ډېرو درسونو کې، او انشاءالله په روانو درسونو کې هم په خپل ځای کې د هغې خبره راشي. بعض علما وایي د دې سره دغه نه ماتېږي دا روژه، صرف د ګناه کار یې وکړو، او بعض وایي چې دې سره روژه ماتېږي، او احتیاط په دې کې دی چې موږ دا ووایو چې دې سره روژه ماتېږي، او په هغې باندې دلیل دا دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله وایي یترک طعامه وشرابه وشهوته من اجلي، دې سړي خوراک او څښاک او شهوت پرېښودی. په صحیح بخاري سره مسلم کې دا حدیث. نو دا مني وته دا شهوت دی که نه دی؟ شهوت دی، نو ده نه دی پرېښودی شهوت. قرآن او حدیث د مسلې خلک داسې راوباسي، دا نه چې هره مسله راغلې ده داسې. نو سوچ به کې په قرآن او حدیث کې بیا به ترې مسله راوباسي. الله سبحانه وتعالی زمونږ دا ژوند د قرآن او حدیث سره وتړي د مرګه پورې. خبره مې دې پورې وکړه چې الله وایي چې دې سړي شهوت پرېښودی زما دپاره، نو شهوت پرېښودو کې دا هم رالو چې دی به په لاس باندې مني هغه به نه وباسي. نو احتیاطي خبره دا ده چې کوم سړي په لاس باندې مني وویسته په روژه کې، نو د ده روژه ماته شوه، توبه به وباسي، او د دې روژې به قضا راوړي او کفاره پرې نشته. ځکه چې دا کفاره خاص ده په څه پورې؟ دا په کوروالي پورې. یو بله مسله چې دې سره تعلق ساتي هغه ده که یو سړی په لاس باندې مني وباسي شروع وکړي او په منځ کې ویرې چې دا حرام دي بیا روژه ده، نو حرمت ښه ډېر شو او غلی شو د خپل کار نه، نو هېڅ پې هم نشتې او روژه صحیح ده. بله مسله چې څوک اودی او احتلام ورته وشي او دی راپاڅېد او په خپله کپړه باندې اثرات ولیدو د منۍ، نو په ده باندې نور څه نشته، صرف په غسل وکړي او روژې څه ده؟ روژې صحیح ده، ځکه چې دا د په اختیار کې نه و. بله مسله چې دې سره تعلق ساتي هغه مذي، د سپینې اوبه وته د شهوت د خبرو سره، نو صحیح خبره ده چې دې سره روژه نه فاسدي، دې سره روژه نه فاسدي. یو بله مسله چې دې سره تعلق ساتي د روژې په حالاتو کې خپلې ښځې ته داسې نږدې کېده بغیر د کوروالي نه، نور که سم کوي نه هغه جایز دي، صرف کوروالی منع دی، خو په شرط د دې چې خپل شهوت ورته معلوم وي چې زه ځان کنټرولولی شم او که نه شم. عایشه رضی الله عنها وایي چې رسول صلی خپلې بیبیانې د روژې په خوله ښکلولې او بیا عایشه رضی الله عنها دا ووایي په تاسو کې څوک دی چې خپل شهوت داسې کنټرول ساتي لکه څنګه چې رسول صلی ساتو. نو ځان ته به ګورې که ستا په ځان باندې یری که زه دې ښځې ته نږدې شم ښکلوم یې بل کومه، نو کېدای شي چې د هغې د لاسه کوروالی وکړم، نو بیا مه کوم. او که تا ته په ځان باندې یقین چې نه کوم کوروالی او ځان په کنټرول کې ساتلی شم، نو بیا کولی شي کې څه حرج نشته. نو دا څو خبرې شوې چې روژه ماتوي؟ دوه.